سلامونه، نیکې هیلې او احترامات ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده څه ورځې مخکې په بونیر او سوات او داسې په نورو علاقو باندې سیلابونه راغلي وو. نو د دې اصل وجه زموږ خپل عملونه دي. اصل کې زموږ عملونه دومره خراب شوي دي چې الله تعالی زموږ نه ناراضه دی. نو په موږ باندې قسم قسم عذابونه راځي. دغه باره کې څه شعرونه دي زما ټولو ملګرو ته ډالۍ وایي دا راغلی چې په هر لوري سیلاب دی، دا راغلی چې په هر لوري سیلاب دی، دا نور هیڅ نه دي د پاک الله عذاب دی. او مسلمانه په خپل حال دی رحم وکا، مسلمانه په خپل حال دی رحم وکا، ستا خو هر عمل بې حده ډېر خراب دی. او چې الله درنه د پوست ځوانۍ وکي، چې الله درنه تپوس ته ځوانۍ وکي، وایه تا سره د دې سوال څه جواب دی؟ چې الله درنه تپوس ته ځوانۍ وکي، وایه تا سره د دې سوال څه جواب دی؟ او په دنیا کې ځکه خوار یې مسلمانه، په دنیا کې ځکه خوار یې مسلمانه، تا هیر کړی د الله عظیم کتاب دی. په دنیا کې ځکه خوار یې مسلمانه، تا هیر کړی د الله عظیم کتاب دی. او د الله یاد مې د زړه په کور کې نشته، ځکه ژوند مې سر تر پایه اضطراب دی. او په سرګن ښایست مې ولې ته تیر وځي، په سرګن ښایست مې ولې ته تیر وځي، د بیلتون په اور مې زړه کباب کباب دی. او ای انسانه ته په څه باندې مغرور یې، ای انسانه ته په څه باندې مغرور یې، چې وجود دې خدای جوړ کړی له تراب دی. ای انسانه ته په څه باندې مغرور یې، چې وجود دې خدای جوړ کړی له تراب دی. او په حسین شکل یې چرته دوکه نشي، په حسین شکل یې چرته دوکه نشي، هر یو ښکلی په زړه تور لکه غراب دی. او زه خاموش که پې مین یم نو ګرم نه یم، زه خاموش که پې مین یم نو ګرم نه یم، د یار حسن بې مثاله دی نایاب دی، د یار حسن بې مثاله دی نایاب دی.